لبيك اللهم لبيك لبيك لا. طواف قدوم چې په بې اودسۍ یا جنابت وکړي تر دغه وروسته د صفا او مروه سعی کول. 359 پوښتنه: هغه طواف قدوم چې په بې اودسۍ یا جنابت سره یې کړی وي که یې تر دغه طواف وروسته د صفا او مروه سعی کړې وه دغه سعی راګرځول غواړي که نه؟ ځواب: که یې طواف قدوم په جنابت کړی وي نو د دغه سعی راګرځول تر طواف زیارت وروسته واجب دي. که یې سعی نه راوګرځول دم واجب دی. دا حکم هغه وخت دی چې د عرفات تر درېدو مخکې دغه طواف قدوم په پاکۍ سره نه راوګرځوي، او که د عرفات تر درېدو مخکې دغه طواف قدوم په پاکۍ سره راوګرځوي بیا مختار قول دا دی چې سعی راګرځول نه غواړي او دم هم نشته. او که یې طواف قدوم په بې اودسۍ سره کړی وو تر هغه وروسته یې سعی کړې وه نو مستحب دا ده چې تر طواف زیارت وروسته سعی بیرته راوګرځوي، او که یې سعی بیرته نه راوګرځول نه دم شته نه صدقه. اللهم لبیک.